کله چې هارون الرشید د مرګ پر بستر پروت و نو خپلو ملګرو ته یې وویل زه غواړم چې هغه قبر ووینم په کوم کې چې زه دفن کیږم. نو هغوی هارون الرشید واخیست او خپل قبر ته یې ورساوه. کله چې هارون الرشید خپل قبر ته وکتل نو ډېر یې وژړل او بیا یې خپل شاوخوا کې ولاړو خلکو ته وکتل او د الله تعالی دا قول یې ووایه ما اغنا عني مالیه هلک عني سلطانیه. ژباړه: زما مال ما ته هیڅ ګټه ونه رسوله، زما قدرت زما له لاسه څخه ولاړ. بیا یې اسمان ته خپل سر پورته کړ، سخت یې وژړل او داسې یې وویل ای هغه ذاته چې سلطنت دې زوال نه قبلوي، پر هغه چا رحم وکړه چې سلطنت یې زایل شو.